دا یو ورو سوال کړی دی چې زموږ سره جومات کې کتابونه دي چا وقف کړي دي جومات لپاره دا بل جومات ته موږ وړی شو که نه چې دې جومات نه اوچت کو بل جومات ته ویسو هلته کي او دا کار څوک کولی شي یعنی چا دا ذمهواري ده چې دا کار کولی شي الجواب اصل دا دی ګوره اصل دا دی چې د یو جومات لپاره خاص جومات لپاره څه شی وقف شي دا ته بل ځای ته نه شي وړی ځکه چې دا مالک وقف کړی دی دپاره دی چې دا به د دې جومات دپاره وي نو نه دي روا چې ته د دې جومات نه بل ته وباسي او دې کې به ته نصیحت ذکر کوم او فایده هم د تنبیه ده دا بعض ملګري د دې جوماتونو نه قرآنونه وړي او دا به ما سره ډېره کړي او دا به کلي ته ولېږم او دا به پلانۍ له او پلاني له ولېږم دا ورنه جایز بعض داسې کوي په دې حرم مکي او مدني کې هلته هغه وړې وړې کرسۍ پرتې ناستې دپاره دا وباسي بهر ته ځان سره یې ویسي او شا قرآن ځان سره هلته موږ لیدلي ځان سره تیلي کې قرآن اچولی وروایي حالانکې په هغې باندې مهر هم لګېدلی چې دا وقف دی د حرم دپاره دا ګورې حرام دی وی د جومات امام وی چې ویسه د جومات امام سره د اختیار نشي تالی درکوي دا د الله په نوم وقف شوی دی د الله په نوم چې یو شی ورکړی شي که نه یو ځي لپاره بس دا دغه ځي لپاره دی ستا لپاره نه چې تا جیب ته قرآن اچولی او روان یې څه کوې زه قرآن وړم وقف شوی قرآن موږ خو تا نه دا امید ساتو چې ته دوه درې قرآنونه ولې تی کړي راته دلته نو هغه چې چا یې ښودي هغه را نه موړي دویمه مسله بیا دا ده بعضو محققینو علماو اجازت ورکړی دی چې جومات دپاره څه شی وقف شي یا د بل ځای هر شي دپاره چې جومات نه دی ته دغه شی د دغه ځای نه اوچتولی شي بل ځای ته یې وړی شي خو په یو شرط دا دی چې دا به بل جومات ته وړي ځکه چې سړي جومات دپاره وقف کړی یوه دویمه هلته به فایده د دې اولني جومات نه ډېره کله داسې وشي لکه یو جومات ته شړ شو لکه علاقه خلک لاړو کورونه خلکو خرڅ کړو لاړو جومات شړ پاتې شو او دې جومات لپاره چا کتابونه وقف کړي مکتبه پکې او د دې ځای نه د کتابونه اوچتوي داسې جومات ته وړي چې هلته خلک ډېر راځي دا اوس یعنی غوره ځي ته دا وقف نقل کول دي نو داسې حالاتو کې بعضو محققین علماو دا فتوه ده چې جایز دی او په دې باندې دلایل هم شته الحمدلله لکه یو دلیل به پې ذکر کو یو به پې ذکر کو دا یو به کافي انشاءالله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله یو کس راغی د فتح مکې په کال باندې کوم کال چې مکه فتح شي وی یا رسول الله ما دا منښته کړې وه چې کله الله تاسو ته فتح د مکې نصیب کړي نو زه به فلسطین کې بیت المقدس کې مونځ کوم دا اوس منښته یې کړې ده په ځان باندې یو کار لازم کړی دا منښت هم داسې لکه وقف که یو شی ته الله دپاره وقف کو بل وایي زه به د الله دپاره دا کار لازم کړم یعنې دا یو بل ته نږدې دي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته صلی هاهنا دلته وکړه هغه بیا ووایي یا رسول الله ما ویلي چې زه به په بیت المقدس کې کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دلته وکړه هغه بیا ووایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دلته وکړه بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي شأنو که اذن نو بیا ستا مرضي ده که هلته کوي لاړ شي وکړه ګوره دې ځای نه دا مسله راووته چې تا منښته د بیت المقدس کړې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دلته وکړه یعنې مسجد حرام کې وکړه یا مسجد نبوي کې وکړه ولې دا منښته خو د فلسطین شوی بیت المقدس مسجد اقصی او دلته کېږي ځکه چې دا ځای د هغې نه غوره دی دا مسله مو مخکې ذکر کړې وه چې په منښته کې ته غورې ته اورېدی شي خو کته نشي راتلی لکه یو سړی د منښته کړې ده چې زه به په مسجد نبوي کې لمونځ کوم او دی بیت المقدس کې کوي جایز دی ولې نه جایز دی په کته روان دی په بره تلی شي منښته کړې زه مسجد نبوي کې به 2 رکعاته کوم او مسجد حرام کې کوي جایز دی نو دا وقف دا کم شی چې وقف شوی کتابونه په جومات کې د دې ځای نه وړی کېږي د دې نه غوره ته هلته د خلک فایده لي هلته علما ډېر دي د دین زده کوونکي ډېر دي نو دا به جایز وي انشاءالله که دغه شرطونه پکې الا دا که چېرته یعنی وقف کې یو خاص کس ذکر شوی چې د هغه ته وقف دی هغه به ترې فایده لري جدا مسله
ورو چې د چا سره دا حق شته چې هغه دا کتابونه دي ځینې بل ځای ته ویشي دې په عربۍ کې ویل کېږي ناظر الوقف. ناظر الوقف څوک په دې وقف باندې چې څوک مشر کړی شوی دا د هغه کار دا د عوامو کار نه. ته جومات ته راننوتې به دا الماریانې راټولې کړه او دا دغه راټولې کړه بل جومات ته به یې ویسو او دا قالین راوړه او دغه بل جومات ته به ویسو او دا پلانې شی راوړه بل جومات. نه څنګه بل جومات ته وړې ستا مرضي خو نه د دې وقف چې کوم مشر دی که حکومت دی که هغه اداره ده که هغه یو کس دی دا به د هغه په سرپرستۍ کې دا کار کېږي. والله اعلم.